نن سبا دا یو ډېر لوی رواج دی چې کوټ میرج کیږي د جنۍ چې الګ خوښ شو نو بس هغه سره بزي او په عدالت کې به عدالتي نکاح تړي. اسلام په دې باره کې څه ویلي دي؟ عزتمندو د اسلام حکم دا دی چې د زنانه نه او د بچی نه او د ماشومې نه د لور نه به ته تپوس کوې چې دې ځای کې د بچی ورکومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فاطمه لور ورکوله نو د هغې نه تپوس وکړو چې بچی د حضرت علی رضی الله عنه سره ستا واده کومه ستا څه رایې ده؟ نه فاطمه رضی الله عنها خو د حیا نه ډکه مېرمن وه، هغې کته وکتل او خاموش شوه. نو دا خاموشي د دې خبرې نښه ده چې دا رضا ده. نو اسلام تا ته دا حکم کوي چې د دې خپلې بچی نه به تپوس کې چې دې ځای کې د ورکوم ستا څنګه خوښه ده. خو دا کم توپان چې اوس روان دی او موږ د مغرب نه زده کړه کړې ده چې بس زنانه بزي که ډمې خوښو که شاخیلې خوښو او که هر قسم سړی خوښو که اجړا خوښو د هغه سره به واده کوي. خیر دی که د پلار نه تپوس کوي او که نه که عزتمندو دا کوټ میرج ناجایزه دی. اسلام پلار له اختیار ورکړی دی ته د دې اختیار منې چې ته به د خپلې بچۍ دپاره د حیا او د عزت په ځای کې واده کې په بې حیا مجلس کې په بې حیا ځای کې په بې حیا معاشره کې په بې حیا ماحول کې به د دې دپاره واده نه کې.